د هلمند مرکز لښکرګاه ښار د سیند په دغه څنډه کې په لسګونه هټیوال د کبانو د پخولو ترڅنګ خام کبان هم پلوري. په دغه مارکیټ کې د کبانو پخونکي وایي چې د نورو کلونو په پرتله یې کاروبار ښه دی او په خبره یې د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو ترڅنګ ان د کندهار، هرات او نیمروز ولایتونو څخه هم ورته خلک راځي. ښه زر افغانۍ د ځانه څو کله کله چې کارونه ډېر سي بیا ښه عاید مو ډېر وي، کارونه لږ وي بیا مو عاید هم دغونه کم ورسره. ستنګې په خلکو میلیانو پورې اړه لري چې میلیان راځي د یو ولایت د بل ولایت څخه راځي، د ډېرو ولایتو څخه راځي، بیا هم د کندهار مثلا داسې د کندهار د ډېر راځي، د هرات څخه، د نیمروز څخه، د ډېرو ولایتو څخه راځي، فراه څخه، د ولایتو څخه راځي. د مایانو میلې ته راځي ځکه د هلمند نوم په مایان کې مایان هلمند ښه مایان دی. انشاءالله عواید ښه وي، بس داسې د میاشتې تقریبا داسې میاشتې راشي 15 زره افغانۍ وګټو، 15 زره 10 زره دا ورسره راځي. مصارف نو عبارت 3 نفره وي تقریبا چې په شکې دغه کېږي. انشاءالله کاروبار چې دی ښه دی، تر نظر مو پخوا ته تر پروش کال تر اول کال ښه دی. اوس ما ګیره کال د ناداري، د مرجې، د ناحیې د دې کسانانو وایو ډاکټر یا دواخانه والا اوس الحمدلله امنیت ته یې راځي. دولت ته پخوا بیا په کال کې یو وار خوړل، اوس یې 10 واره. په ورته وخت کې بیا دغه مارکیټ ته راغلي خلک هم وایي چې دلته کبان په معیاري ډول پخیږي او دوی له ملګرو سره ډیری وخت دلته د کبانو میلې کوي. عوام څه نه کده نو بس د مایان د ډاکټران وایي د بدن ته ډېره ګټه کوي د دې خوراک. نو راغلو دلته مایان پاخه کړه، دا هوټلي ډېر ښه را پاخه کړه. بل وخت کې موږ بل ځای خوړلې وه، هغه داسې خوندور نه وه. دغه هوټلي ډېر ښه پاخه کړي وه، ډېر یې ښه سره کړي وه، نو موږ ډېر ښه خوند پر واخیست. د مایان د میلې لپاره چې مایان خوندور مایان وه، ښه مایان وه او دا رقم دا یو طبي تفریح وه. د وینې بیخي ډېری موټران خصوصا په هغو ورځو کې چې وړیا ځي او لږ یخ هوا وي نو بیخي ډېری راځي، او بلکل بیخي ډېری ملګري راځي، حتی د نورو ولایاتو ولسوالۍ څخه. دغه راز د دغه ولایت د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې مدیر هم وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره د خلکو علاقه زیاته شوې چې په وینا یې د تیر کال په پرتله شاوخوا تر 1000 څخه زیات فارمونه جوړ شوي دي. د تیر کال په پرتله اوس خلک د کبانو روزنې ته زیات لیواله شوي دي چې تقریبا تر 1000 زیات فارمونه اوس موږ د هلمند په ولایت کې د کبانو لرو چې نسبت و تیر کال ته معنا وده زیاته کړې ده او زموږ سروې اوس جریان لري. دا په تخمیني ډول ما درته وویل چې تر 1000 زیات فارمونه دي، شاید ډېر فارمونه دلته ولرو ځکه چې خلک د کبانو روزنې ته زیاته لیوالتیا ښیي او د دې لارې څخه به انشاءالله د دې خلکو اقتصاد د یادونې ده چې د هلمند سربیره په نورو ولایتونو کې هم د کبانو کاروبار وده کړې ده. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره